بسم الله الرحمن الرحیم. یو لبل زده کوي د دنیا دود دی، چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. د یو بل نه به زده کړه کوو. او نن ساجد شایق ستاسو دپاره یوه بله موضوع راوړې ده چې هغې ته وایي سهل ممتنع. دا په ادب کې داسې ټکی دی، یعنی هغه کلام د دې مطلب دا دی چې هغه کلام کم چې مکمل اسان وي، په پوهېدلو کې اسان وي، په ویلو کې اسان وي، مطلب اخیستو کې اسان وي، او عام امروزه ژوند کې چې مونږ کومې خبرې کوو نو هغې ته نږدې وي. عوامو خواص په ټول یو شانتې پوهېږي. د ګرانو ټکو د معنو کتو ضرورت پکې نه وي. ډېره اساني، ډېره رواني، ډېره بې سختګي پکې وي. نو هغې ته هغه قسم کلام ته هغې ته مونږ سهل ممتنع وایو. نو د دې دپاره به زه نن تاسو ته یو مثال پیش کړم، او په مثال کې به تاسو ته د ښاغلي ډاکټر اسرار صاحب یو غزل وړاندې کړم. نو خوند به هم ترې واخلئ او دغه مطلب به هم ترې واخلئ، او دا به وپېژندی شي چې سهل ممتنع هغه کم قسم شعرونه وي. چې غزل څه داسې دی، مطلب داسې ده چې ډاکټر اسرار صاحب وایي سوچ په شونډو د مسکا را نشي، سوچ په شونډو د مسکا را نشي، ګله په جون کې به ښکلا را نشي. او ستا د ښایست صفت په یره کوم، ستا د ښایست صفت په یره کوم، د چا په زړه کې ورته غلا را نشي. او پرون مې مرګ ته آوازونه کول، پرون مې مرګ ته آوازونه کول، او ډېر بې وقوفه د رښتیا را نشي. زمونږ د مینې حال به ټول ووایي. دا شعر یې واورئ، څومره آسان او څومره خوږ، څومره مزیدار. زمونږ د مینې حال به ټول ووایي، ستا د چنې دیوال کې سا را نشي. او وایي پښتو پرېږده هر څه دې منم، وایي پښتو پرېږده هر څه دې منم، ما وې په دې به مې سلا را نشي. او بل شعر دی پکې چې ستا په راتلو مې غم د زړه نه ووت، ستا په راتلو مې غم د زړه نه ووت، تنبې به پورې کم چې بیا را نشي. نو تاسو وکتل چې څومره اسان او څومره خوږ، څومره مزیدار. نو مونږ ته هم پکار دی چې مونږ د سهل ممتنع نه په شعر لیکلو کې کار واخلو. شعر لیکلو کې مونږ د دې صفت نه کار واخلو. هغې وجه دا ده چې نن سبا اکثر مونږ وینو چې ډېر شاعران زمونږ په دې نوي کول کې داسې دي چې هغه کوشش دا کوي چې مونږ دې په شعر کې د ګران نه ګران ټکي استعمال کو، سخت ټکي دې پکې راولو، نو په دې باندې به مونږ لږ درانه هم ښکارو، زمونږ کلام به پې دروند ښکاري. خو نه، داسې نه ده. د کلام درونوالی، د شعر ښه کېدل، هغه چې مونږ ښه فکر کله په صحیح فني ډانچه کې راولو نو زمونږ کلام به ښه. کلام ګور یاد ساتئ، په ګرانو ټکو راوستو باندې کلام نه ښه کېږي. کلام ښه سوچ، ښه فکر، مثبت فکر چې بنده راوالي، او هغه د شعر په یوه ښایسته ډانچه کې ور واچوي، د فن په مزیدار فني شکل ولې ورکي. چې په کومه سمت کې لیکي نو چې مزیدار فني شکل ولې ورکي نو هله به مزیدار کېږي. دا په دې باندې نه کېږي چې یو سړی د ګران ګران ټکي استعمال کړي لکه د کاظم خان شیدا په شانتې. نو کاظم خان شیدا خو بیا هم ډېر لوی عالم فاضل سړی و، نو که هغه ګران ټکي استعمال کړي دي ټیک شو، لکه په پوهېدو کې په ګراني وي مونږ خلکو ته. خو دا ده چې په ځای استعمال کړي دي، ډېر کار یې اخیستی. خو نن سبا که چېرې فرض کې یو شاعر دا غواړي، په دې نوي کول کې د کسانو ته دا خبره کوم که چېرې یو شاعر دا غواړي چې زه دې په ډېر زما کلام د خوښ کړی شي، دا د خلکو زړونو ته پریوزي، نو یاد ساتئ چې هغه کلام بیا زړونو ته پریوزي هغه چې څومره اسان وي او په هغې کې ښه پیغام وي او ښه فني شکل ورکړی شوي، یعنی د فني خوبو او خامو لحاظ ساتلی شوي.
نو هغه کلام مزیداري خلکو په ګرانو ټکو باندې نه کېږي لکه اوس د ډاکټر اسرار صاحب دا شعر دا غزل تاسو واورېده څومره اسان او څومره مزیدار نو د سهل ممتنع نه موږ له کار اخیستل پکار دي نو زمونږ اشعار به مزیداري او د خلکو زړونو ته به کوزیږي ستاسو ډیره مننه د کتلو د اورېدلو السلام علیکم ډیره مننه